السلام علیکم دوستانو. هندۍ رسنۍ وایي چې اسیا جام د سریلانکا پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. یو شمېر هندۍ رسنۍ په خپلو راپورونو کې ادعا کړې ده چې د 2022م کال اسیا جام به د سریلانکا پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي او په دې اړه وروستۍ پریکړه هم شوې ده. په دغه راپورونو کې ویل شوي دي چې د اسیایي کرکټ شورا مسؤلینو ویلي دي چې په سریلانکا کې د زیاتو لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره کول ممکن نه دي او په دې اړه به ژر په رسمي توګه اعلان هم وشي. په راپورونو کې راغلي دي چې په سریلانکا کې سیاسي حالات هم ډیر خراب دي او په داسې حالاتو کې د اسیا جام په سریلانکا کې ترسره کول ممکن نه دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د اسیا جام په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدو باندې راضي شوی دی. د سږ کال اسیا جام د اګست په 28مه نیټه پیلیږي او د سپټمبر تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا په سریلانکا کې د اسیا جام ترسره کېدو ملاتړ کړی و، خو د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي چې چیرې باید ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.